محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی سلور کلمات دي سلور چې دا څوک وی نو د هرې کلمې جواب الله رب العالمین برای راست په خپله ورکوي. لکه ته چې د الله څخه خبرې کوې د الله څخه د کائناتو باچا د ځمکې او د اسمان باچا رحیم او کریم چې د خولې نه دا کلمات وباسي وی ډایرک الله رب العالمین یو سکند کې دنه واپس دغه جواب درکوي. او دویمه جمله وفرمایله ویل دا سرور کلمات چې څوک وایي یو مریض دا سرور کلمات ویل ناجوړه دی. الله دې موږ ټول روغ کړي او ټول مریضان دې الله ښه کړي. خو بیماری په دنیا کې شته، یو جنت دی، جنت کې بیماریان یې نشته. دی بیمار دی، په تبه باندې پروت دی، په کینسر باندې دی، په تور زړي باندې دی، د ګردې مریض دی. خو چې دی بیمار و د په دې بیمارۍ کې دا سلور کلمات ویل نو امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي من قال فی مرضه نو لم تطعمه النار. که چا په بیماری کې دا سرور کلمات ویل نو په ده باندې جهنم حرام دی، اور بیا مسه نه کي، اور ته نشي تللی. او کلمات انتهایی آسان، انتهایی خواږه. خو د الله رسول یو مشفق انسان و، د دې امت تربیت یې کوو. ویل دا سرور کلمات چې وایي الله به دله جواب درکوي. دویمه دا ده که ناجوړه وي او دا دې وویل او مړ شو په دې بیمارۍ کې نو لم تطعمه النار. دا الله نبی فرمایي دی به چرته د جهنم اور مسه نه کي. هغه سرور کلمات دا دي. صحیح حدیث دی د الله د رسول لا اله الا الله والله اکبر، لا اله الا الله وحده لا شريك له. درم لا اله الا الله له الملك وله الحمد. او سلورم لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله. وسنا الله نبی فرمایي چې کله یو مسلمان مؤمن دسی وایي چې لا اله الا الله والله اکبر، نشته دی بل اله، نشته دی حقدار د بندګۍ، نشته دی بل معبود سوا د یو الله نه، او الله د ټولو نه لوی دی. الله رب العالمین لوی دی. نه امریکې سره لویوالی شته، نه برطانیې سره شته، نه د چین سره شته، نه د وزیر اعظم سره شته، نه د باغ خان سره شته. لوی چې دی نو زمونږ هغه لوی الله دی. وایي چې څنګه څوک دا ووایي؟ وی رب العالمین وی چې لا اله الا انا وانا اکبر، بل اله نشته سوا زمانہ او ظلویم. دویمه کلمه چې دا بنده وی چې لا اله الا الله وحده لا شریک له، لایق د بندګۍ یو الله دی، یو ذات دی، شریک ولا نشته. وی رب العالمین جواب ورکی چې لا اله الا انا وحدی ولا شریک لی، بل اله نشته سوا زمانه، زه یم یو اله او زه یوازې ذات یم، زما سره شریک نشته، نی وزیران شته، نی شریکان شته، نی مشیران شته. صمد ذات دی، غنی ذات دی. او درېمه وفرمایل درېمه کلمه چې لا اله الا الله له الملک وله الحمد. حقدار د بندګۍ یو الله دی، لایق د بندګۍ یو الله هم زمونږ یو دی، او دا بچایم صرف یو الله له، دا ټول حمدونه دی یو الله لدی. وی الله جواب وکي چې لا اله الا انا ولی الملک ولی الحمد. حقدار د بندګۍ اله هم زما او ټول بچي او ټول حمدونه مال دي. او چې دا وی لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله، نشته دی بل اله سوا د الله نه، او نشتره بچ کېدل د ګناه نه، نشتره طاقت د نیکۍ مگر د الله په مددي. وی الله فرمایي چې لا اله الا انا ولا حول ولا قوة الا بي. دا کلمات دي ډېر انتهایی آسان دي، ځکه دا کلمه خو موږ یاد کړې ده. لا اله الا الله خو چاله ورځي، خو لا اله الا الله والله اکبر، لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا اله الا الله له الملك وله الحمد، او لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله. د هرې جملې جواب رب العالمین تعالی درکوي. او دویمه دا ده
که کوم مریض چرته په مرض کې دا وویل او دی مړ شو نو د الله نبی فرمایي ډایرکټ جنتي دی اور ته به لاړ نشي